لبيك اللهم لبيك لبيك لا د درې ورځو د شیطانانو د ویشتلو د قضا راوړلو ترتیب او دم 626 پوښتنه که یو چا درې سره ورځې شیطانان نه وي ویشتلي په څلورمه ورځ کې به قضا پر کوم ترتیب راوړي او دم شته که نه؟ ځواب کوم چا چې درې سره ورځې شیطانان نه وي ویشتلي په څلورمه ورځ کې چې قضا راوړي اول به د اولې ورځې قضا راوړي جمرة العقبه یعنی غټ شیطان به په اوه ډبرې باندې وولي بیا به د دوهمې ورځې بیا د درېیمې ورځې د شیطانانو ویشتلو قضا پر سنت طریقه باندې راوړي طریقه او ترتیب مخکې ذکر شو هلته یې کتلی او اوریدلی شي او یو دم هم پرې لازم دی او که د شیطانانو د ویشتلو قضا نه راوړل هم یو دم پرې لازم دی